بسم الله الرحمن الرحیم. رونو د پاکستان او د افغانستان د تعلقات مبارک خبره کوو چې د پاکستان او افغانستان چې دواړه گاونډي ملکونه دي، دواړه مسلمانان ملکونه دي، دواړو کې د سنیانو اکثریت ته د بارډر نه اخوا او دی خوا پښتانه په ګڼ تعداد کې آباد دي. په کار دا و چې د دې دواړو ملکونو ډیر ښه تعلق وي او سره د دې نه چې دا جدا ملکونه دي چې دا داسې معلومېدېږي نه چې یو ملک دی، خو د بده مرغه د اول نه د دې تعلق خراب را روانو، اگر چې په منځ کې چې کوم دنه څه وخت لپاره ښه شو، نن ډیر خراب دی او د دواړو طرفونو د ملکونو پبلک ټو پبلک ریلیشنز ډیر خراب دي. عوام یو بل ته ډیر په بد نظر باندې ګوري. وجوهات یې څه دي؟ راځئ چې تاریخي جایزه یې واخلو. نو د دې نه به شروع کوو چې کله پاکستان په 1947 کې جوړ شو، نو د 1947 کې افغانستان یوازینی ملک و چې د پاکستان د تسلیمولو نه انکار وکړو. وجه څه وه؟ لومړی وجه دا وه چې کله په 3 جون منصوبه چې د هندوستان د تقسیم منصوبه ورته هم ویلی شي، هغه لارډ ماونټ بیټن پیش کړه. نو په هغې کې دا و چې پښتونخوا سره 2 آپشنز دي، دی یا پاکستان جوائن کی یا د هندوستان جوائن کی. باچا خان پښتنو مشرانو سره یو جرګه وکړه په بنو کې، او په جرګه کې دا فیصله وشوه چې یو دریم آپشن پکې هم پکار دی د پښتونخوا لپاره، وغیره افغانستان آپشن پکار دی. دا تاسو ته یاد وي چې افغانستان په هغه زمانه کې، په هغه دور کې یو ډیر ښکلی پرامن ملکو، ترقی یافته ملکو، خوشحاله ملکو. نو باچا خان وی چې موږ پښتانه یو، هغوی پښتانه دي، نو لہذا موږ چې پاکستان او هندوستان سره شاملیږو، د دې نه دا ښه ده چې موږ افغانستان سره شامل شو. نو انګریز هغه خبره ونه منله، هغه ریجکټ شوه، خو دا خبره د پښتنو د افغانستان او د پاکستان په پښتنو باندې ولګېده. ډیورنډ لاین هغه معاهده چې په 1893 کې د انګریز په منځ کې او د افغانستان د حکومت منځ کې شوې وه. اوس چې انګریز د هندوستان او د پاکستان نه لاړ او نوی ملک جوړ شو پاکستان، نو د افغانستان حکومت او د افغانستان عوامو دا آواز پورته کو چې دا معاهده خو د سرحد چې وه، د بارډر چې وه، نو دا انګریز سره شوې وه چې اوس انګریز نشته، نو لہذا دا انګریز چې لاړ نو دا معاهده ورسره لاړه او دا ختمه شوه. نو نوي ملک سره به نوې معاهده کېږي. هغوی دا دعوه وکړه چې په پاکستان کې کم پښتون ایریاز دي، نه هغه افغانستاني سره د دغې د وجې نه چې کوم دی نه هغوی د پاکستان ریکګنایز کولو نه انکار وکړو. د صدر داود خان چې د افغانستان صدر و، د هغه په دور کې په افغانستان د طرف نه په پاکستان کې 2 پیرې ته د درندازي وشوه او فوجیان چې کوم دی باقاعده د پاکستان یو حصه کې داخل شو. نو هغه غټه حمله چې د جنګ څنګه کېږي هغه شان خو نه وه، خو د پاکستان د زمیني حدودو خلاف ورزي وشوه. د هغې د وجې نه سفارتي تعلقات منقطع شو. نو افغانستان به په هغه زمانه کې دکه چې د پښتونستان چغه به اوله دغه خلکو له به فنډینګ او امداد ورکو او دا د افغانستان په پاکستان کې مداخلت کو. نو بیا د هغې نه پس خو د افغانستان دی وخت کې دا چې کوم دی یو غټ کار و چې د انډیا او د پاکستان 2 جنګونه د 65 او د 71 رالل، نو هغې کې د هندوستان سات ورنه کو بلکې غیر جانبداره پاتې شو. د افغانستان غیر جانبداره پاتې کېدل دا په یو حق باندې چې کوم دی د پاکستان سره مدد کولو، د پاکستان خیر لټولو. د ذوالفقار علي بټو په دور کې نور او چې کوم دی د پاکستان حکومت هم دا فیصله وکړه چې نور نه کېږي. ریډیو پروپاګانډا د دواړو ملکونو نه یو بل پسې شروع وه، د افغانستان نه خو مخکې نه شروع وه، دی هم شروع کړه. افغانستان د مخکې نه دلته کې درندازي کوله او یو ګروپ یې چې کوم دی سپورټ کو، اوس پاکستان هم سپورټ کول شروع کړل. افغانستان کې په دغه زمانه کې سیکولر او لیبرل حکومت و، نو اسلام پسند چې کوم نه هغوی د اسلامي نظام غوښتو، د دغه اسلامي تحریک ته سپورټ کولو لپاره ذوالفقار علي بټو چې کوم دی د پاکستان نه امداد ورکول شروع کړل. هغه امداد په هر رنګه طریقه باندې کېدی شي. نو دغه د تر اوسه د طالبانو پورې دغه خبره را روانه ده. د روس او افغانستان جنگ کې پاکستان لیډینګ رول چې کوم دی پلی کو، د روس ته خلاف جنگ وکړو او په دغه زمانه کې د افغانستان خلکو پاکستان ته ډېره په ښه نظر کتل، ځکه چې یو خدای د حمله آور چې کوم دی روس نو د هغې خلاف پاکستان جنگ کو، د پاکستان ISI او فوج او مجاهدینو، او بل ورسره دا خبره وه چې پاکستان په لکونو باندې افغان مهاجرینو له پناه ورکړې وه. نو د دې وجې نه دغه زمانه کې پاکستان ته ډېر صرف نه افغانستان کې بلکې ټول عالم اسلام کې به ښه سترګه کدې شو. اگر چې هغه ټایم کوم پوه خلک وو، ولی خان او دغه خلک نه دوی وي چې پاکستان بد کوي چې دا ارګنایزیشن سپورټ کوي په جنګ کې او د دې به وروستو پاکستان ته تاوان رسي، او هغه خبره تر ډېره حده پورې رښتیا ثابته شوه.
طالبان حکومت چې راغی نه طالبان هغه ګروپ و چې پاکستان سپورټ کو د افغانستان تخت ته یې ورسول او د کابل په تخت باندې ناست طالبانو سره د افغانستان د پاکستان ښه تعلقونه په دغه زمانه کې د 15 کاله دور چې کوم دی نه ډېر ښه دور و د تعلقاتو لحاظ سره امریکي حمله وکړه په 2001 کې د پاکستان فوجي جرنیل مشرف یو ټرن واغستو طالبان یې تر اوسه سپورټ کول اوس یې د لاس واغستو د امریکي ملګری شو د طالبانو خلاف شو دا 2 دهایي چې کومې دي لسیزې دا په دغه کې تېره شوې چې د امریکي فوج په افغانستان کې موجودو بل طرف تر امریکي او د افغانستان لخوا دغه تور چې کوم دی نه په پاکستان لګېدو د افغانستان موقف دا دی چې ولې تعلقات خراب دي ځکه تعلقات خراب دي چې هغه طالبان چې په افغانستان کې کاروایی کوي او په افغانستان تباه کوي هغه طالبان وی د پاکستان ولا پناه ورکړې ده پاکستان سپورټ کوي پاکستان ولا امداد ورکوي دا وی د پاکستان ګروپ دی نو د افغانستان چې کوم الزام دی نادار چې دا د افغانستان په تباہی کې شریک دي د پاکستان د طالبانو ولا روان دي د پاکستان موقف سره پاکستان وایي چې د 13 15 کالونه افغانستان خپل ځمکه د انډیا را انټيليجنس ایجنسی لور کړې ده هغه په خپل دفتر قائم کړی دي او هغه د التنا په بلوچستان کې او په قبایلی علاقو کې دماغي کوي حالات مونږ ته خرابوي نو دا د پاکستان موقف دی ورسره صرف دا نه بلکې هغوی وایي چې را سره د افغانستان انټيليجنس ایجنسي NDS پوره په پوره باندې ملګرې ده د پاکستان د ډي سټیبلایز کېدو کې نو دا د پاکستان موقف دی حل یې څه دی حل یې دا دی چې دواړه ملکونه دي هغه اردو کې چې وایي هوش کې ناخن لې الزاماتو کیل لیبن کی د زړه نه دي مخلصه کوشش وکړي چې په لاره کې کم خنډونه دي د ښو تعلقو په لاره کې هغه پارکولو کوشش وکړي هغه ختم کړي او یو بل سره رانږدې شي که اخلاص پکې منځ کې نه کار نه جوړېږي نو د څوک نه څوک خودي چې هغوی د پاکستان او افغانستان تعلق ښه کېدو ته نه پرېږدي او میډیا وار دی نو پروپاګنډې کېږي او څه پته لګي چې دا د پاکستان قصوروار دی څومره افغانستان سوره قصوروار دی او تھرډ پارټي سوره چې کوم دی حالات خرابوي پښتنو له کم از کم چې کوم دی نه ډېر زیات عقل او فکر استعمالول پکار دي او د الزام جواب په الزام کې نه دی پکار بلکې داسې چې کوم دی نو سړو مازغو سره سوچ پکار دی چې زما د خولې نه داسې خبره ونوځي چې په هغې باندې د افغانستان پښتون خفه شي هغوی د هم پکار دي چې داسې سوچ وکړي نو که چېرې په پاکستان کې دا حالي چې کله ته د افغانستان خبره کوې نه په تا د غدار لیبل لګي او چې کله ته د پاکستان خبره کې بیا د باندې افغان چې کوم دی نه ګل خان لیبل لګوي نو تر هغې پورې خبره نه ټیک کېږي دا به چې کوم پوه خلک ته هغوی د مخې ته راشي او داسې کار کول پکار دي چې د الزاماتو نه هټ کر چې کوم دی نو قدمونه پورته کول پکار دي ډېره مننه